السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل اړخه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته د ډایل پیډ داسې یو راز راوښیم چې دغه فټ راز به تاسو ته تر اوسه پورې چا هم نه وي راښودلی. که تاسو سمپل ډایل پیډ وګورئ نو په دې کې به تاسو ته کانټیکس ښکاري، بل به پکې تاسو ته څه نه ښکاري، خو نه دې کې یو داسې پټ راز دی چې هغې کې تاسو خپل پرسنل ویډیوز که خپل عکسونه وغیره بالکل له خلکو نه پټ ساتلی شئ. د چا په اړو شک هم نه راځي او نه به چاته پته لګي. د قدرمنو دغه سیټینګ درته په نوې ویډیو کې راښایم. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به قدرمنو تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ نو اوله کې سیټینګ به څه وي چې دې له به تاسو خپل پاسورډ ورکوئ. دا وګورئ، تاسو دغه شانتې یو پاسورډ به دې له تاسو ورکوئ. ټیک ده، خپلې د خوښې چې کم پاسورډ تاسو خوښ وي نو هغه پاسورډ دې له تاسو ورکوئ. دې ځای کې نه آیکون چې دی هغه هم تاسو چینج کولی شئ، چې کم آیکون تاسو غواړئ نو هغه تاسو لګولی شئ. صحیح ده. دلته کې اوس که تاسو وګورئ ریسیټ فین، مطلب که تاسو چېرته پاسورډ وغیره هیر شي پاسورډ ته هم تاسو چینج کولی شئ، او نه دې سره سره تاسو دې له فنګر پرنټ هم ورکولی شئ. خپل ګوتې سره هم د تاسو کولاوالی بندولی شئ. اوس سمپل دی که به تاسو شیشې څنګه هایټ کوئ، مطلب څنګه به پټوئ. اوس یو اپلیکیشن د تاسو غواړئ چې دا تاسو پټ وساتئ نو سمپل هغه تاسو هایټ کولی هم شئ. ټیک ده، هیډن به داسې شي چې هغه به بیا چاته پته نه لګي. دغه شان دی که تاسو وایئ چې خپل ګیلرۍ نه تاسو موبایل نه عکس یا ویډیو وغیره دې ته رالیږل غواړئ نو دلته کې جمع نشان تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک وکئ. بیا دلته کې امپورټ فوټو ویډیو یو آپشن تاسو له راکوي، هغه به تاسو راواخلئ. چې کم تاسو امپورټ کول غواړئ به تاسو سمپل سلیکټ کړئ نو به تاسو سره دغه ډایل پیډ ته چې دي راشي. نو اوس که تاسو وګورئ د موبایل تاسو ډېر واړوئ راواړوئ ټول ایپس وګورئ، خو دغه ډایل پیډ تاسو ته پته نه لګي، عام یوزر ته ردي پته نه لګي. نو دغه شان تاسو کولی شئ چې خپل هر څه محفوظ وساتئ. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوې به مې، که خوښ شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.